دې مهال لنډ تازه او مهم خبرونه. السلام علیکم لیدونکو، زموږ د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. پاکستان د ټولنیزو رسنیو افغان کارکونکو د پاکستان ضد پراخ کمپاین پیل کړی دی. دوی د پاکستان تحریم کړی هاشټګ په کارولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پاکستان په افغان چارو کې له منفي لاسوهنو راوګرځوي. تر اوسه پورې دا هاشټګ یوازې پر فیسبوک 65,000 ځله کارول شوی دی. په افغانستان کې دننه او د کرښې پورې غاړې ته میشتو افغانانو د افغانستان د اوسني بحران لامل پاکستان بللی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن سهار سیاسي او جهادي مشرانو د هیواد د امنیتي وضعیت په تړاو ناسته وکړه. دغه ناسته چې د ولسمشر غني په مشرۍ ترسره شوه، ډاکټر عبدالله، استاد سیاف، عبدالرشید دوستم، میر رحمان رحماني، یونس قانوني، محمد محقق، سرور دانش او نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ډیوه پتنګ وایي موږ باید کرکټ له سیاست سره ګډ نه کړو. پاکستان سره د سیریز لغوه کول افغان لوبډلې ته تاوان کړی. افغان لوبډله نړیوال جام ته د لار موندلو لپاره ګټلو ته اړتیا لري. موږ باید د اتلانو ملاتړ وکړو او دوی ته لوړ باور ورکړو. موږ د نړۍ غوره لوبغاړي لرو او په ګډه موږ کولی شو ډیر څه وکړو. تاسو د ډیوې پتنګ د دې نظر په اړه چې د پاکستان سره د سیریز لغوه کولو په اړه یې لیکلی و هم نظر یې که نه؟ خپل نظر راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو تازه خبرونو د اورېدلو او لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو، د خدای پامان.